سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن درته یو داسې ټریکس طریقې باندې کار کوم چې هغې له طریقه مو کمپیوټر سپیډ ډېر تیز کړي، کمپیوټر سرعت مو ډېر فاسټ او تیز کړي. که څه هم کمپیوټر مو ډېر ټیټ موډل وي، مشخصات یې ډېر کم وي او تاسو مشکلات سره مخ وئ، ځینې پروګرامونه پکې نشي کار کولی، نو انشاءالله دغه طریقې په واسطه به ستاسو کمپیوټر سپیډ له 80 تر 80% ډېر تیز او سرعت به ډېر فاسټ وي او هغه پروګرامونه چې مخکې مو مشکلات پکې لرل انشاءالله دا ځل به هغه مشکلات نه وي او کمپیوټر به په ډېر ښه شکل کار وکړي. نو لس ټیپه دي، لس ټیپه کار درته کوم، په ډېر لنډ ډول تشریح کوم، فقط تاسو دغه لس ټیپه خپل کمپیوټر کې کار وکړئ، عملي کړئ، انشاءالله په کمپیوټر کې مو یو حیرانونکی بدلون وګورئ. وخت نه ضایع کوم، راځم پریکټیکل کار شروع کوم. اول سټیپ، اول به راشئ کمپیوټر پراپرټیز ته به راشئ، دلته سیټینګ ته پراپرټیز ته به راشئ، وبخښئ ایډوانس سیسټم سیټینګ به کلیک کړئ، سیټینګ ته به دلته راشئ. دلته موږ سره ځینې آپشن دي چې دا به موږ تاسو انتخابوو. مثلا اول ځم دلته دوه آپشن دي، adjust for best per appearance، adjust for best performance. دوه خبرې دي، appearance performance کې خبره ده. معنا دا یو مثال به درته ووایم، ځینې وخت که څوک یو موټر اخلي هغه وایي چې موټر ته رنګ روغن نظر لري، چې مثال زما موټر د رنګ ښه وي، ښایسته دې ښکاره شي، باډي ښایسته وي، نو ماشین انجن مهم نه دی. یا وایي چې نه مهم رنګ نه دی مهم، ماشین دی، موټر انجن مهم دی چې قوي وي او ښه کار وکړي ماته. نو دلته هم په همدې شکل دی. اپیرنس نه مطلب دا چې کمپیوټر انیمیشن بعضې حرکات سټایل دی دا ښه ښکاره شي خو سپیډ یې لږ څه سلو وي. او که وایي چې نه adjust for best performance، یعنې ماته اپیرنس مهم نه دی، کارکردګي. اپیرنس نه مطلب د کمپیوټر هغه ښکاره کېدل، انیمیشن بعضې سټایلونه چې دي وینډوز لخوا ورته جوړ شوي دي هغه ورکوي، خو کوم کمپیوټر چې مشخصات یې کم وي بیا دغه څه یو څه کمپیوټر سپیډ ډېر سلو کوي. نو دې دپاره زه وایم چې نه ماته فقط د کمپیوټر پرفارمنس مهم دی، کارکرد مهم دی چې کارکردګي ښه وي، انیمیشن ته ضرورت نه لرم، نو دویم اپشن انتخابوو. خو دلته یو دوه خبرې دي، که چې دویم اپشن انتخاب کم بیا یو مشکل جوړوي چې زما دغه کمپیوټر بعضې آیکنونه دغه لیکل چې دي مثال د سپیسي ریسیکبل دا ډېر ضعیف، او بل مشکل دا چې بعضې فولډر چې زه اوس دلته اوپن کړم فولډر کې دلته داخل عکسونه چې دي دا اوس د تمنیلز چې ما دوی دا ښکاره کوي، خو که چیرې زه دغه ټیک مارک دویم انتخاب وکړم د تمنیل څخه ماته ممکن شو نه کړي، نو زه وایم چې اول هم نه دویم نه دریم کسټم ته راځم. کسټم چې کله کلیک کړم ورته وایم چې دا ټول ټیک مارک انچیک فقط دوه انتخاب وکړي تاسو ښه. سموث ایز آف سکرین فونټس، د سکرین فونټس چې دغه راته انتخاب کړم. دویم شو تمنیلز انسټیټ اف آیکن، هغه تمنیلز چې کله کوم دي فولډر داخل کې چې کوم عکسونه هغه هم راته ښکاره کوه. نو تاسو کوشش وکړئ دغه دوه آپشن پکې ټیک مارک نور ټول ان ټیک مارک اپلای اوکې. دا موږ سره اول سټیپ. راځم دویم سټیپ ته. دویم سټیپ کې موږ تاسو څه کوو، دویم سټیپ کې موږ تاسو سیسټم کنفیګریشن ته راځو، کنټرول پینل ته به راسو، اډمنسټریټیو ټولز، سیسټم کنفیګریشن، او یا هم له لنډه طریقې څخه وین کی پلس آر رن له طریقه وین کی پلس آر و هم دلته لیکم ام اس کنفیګ، ام اس کنفیګ نه هم همدلته سیسټم کنفیګریشن ته موږ راځو. دلته موږ تاسو څه کوو، دلته اول ځم ستاسو کمپیوټر کې چې تاسو انتخاب کې نارمل سټارټ اپ دی، نو کوشش وکړئ تاسو دلته سلیکټ سټارټ اپ انتخاب کې ښه، چې کله کمپیوټر چالانېږي نارمل نه سلیکټ چې کله انتخاب کې انشاءالله بیا ډېر په تیزۍ سره کمپیوټر چالانېږي. دویم بوټ ته به راشئ، بوټ ته به دلته راشئ، دلته به ورته نو جی آی موډ کې. نو جی آی موډ نه مطلب دا دی چې کله کمپیوټر چالانېږي دا یو څه انیمیشن ګرافیکل شکل انیمیشن دی د وینډوز هغه پې تطبیقېږي چې کمپیوټر سپیډ لږ څه سلو کېږي. نو تاسو به ورته دا ټیک مارک ولګوئ چې مهم نه دی ماته انیمیشن حرکات مهم نه دي، فقط کمپیوټر تیز چالان شي. 1.5 سیکنډ چې د صفر به لرې کړي، فقط 3 سیکنډ ټایم آوټ وخت ورکړي ورته. ایډوانس آپشن ته به راشئ، دلته به راشئ ته به ورته ووایي ګوره بای ډیفالټ کله چې تاسو کمپیوټر چالانوئ نو له کمپنۍ له خوا نه تاسو ته داسې دی چې هغه یو پروسیسر فقط د
کمپیوټر چلانو دپاره ورکوي چې کمپیوټر چلان کړي. زه وایم چې نه، کله زه کمپیوټر چلنوم څومره پروسیسر چې زه په کمپیوټر کې لرم ټول په کار واچوه خو زما کمپیوټر تیز چالان شي. دلته به کلیک وکړئ ټیک مارک، دلته به راشي 4 پروسیسر چې ما سره ټول په کار واچوه، کمپیوټر تیز دلته چالان کړه په سرعت سره. راځه میموري ته ریم ته، څومره ریم چې زه په کمپیوټر کې لرم ټول په کار واچوه خو کمپیوټر تیز چالان شي. 4 GB د هر څومره دی دا به انتخاب کړئ، ورته دا ورته سلیکټ کړئ. نو پروسیسر هم ورته وایم چې څومره پروسیسر دی ټول مو انتخاب کړو، ریم یې هم ټول انتخاب کړو، اوکې به کړئ. دغه موږ سره دوهم سټیپ اپلای به کړئ، اوکې به کړئ. دلته کمپیوټر سٹارټ غواړي خو ځکه چې زه اوس کمپیوټر سٹارټ کړم ممکن زما دغه ویډیوز چې دی د منځه ځي، نو تاسو به خپل کمپیوټر سٹارټ کړئ، زه اوس نه سٹارټ کوم. راځم دریم سټیپ کې اپټیمایزیشن دی چې موږ او تاسو سی ډرایو ته کمپیوټر باندې کلیک وکړئ، سی ډرایو رایټ کلیک پراپرټیز ټولز اپټیمایزیشن مطلب دا دی دوستانو چې اپټیمایزیشن په واسطه بعضې پروګرامونه بعضې فایلونه موږ او تاسو چې غیر منظم وي ځای په ځای منظم کوي، خو دا زیات په HDD کې کار کوي. زما هارډ ډیسک چې دی SSD دی. یو څه چې باید وم کمپیوټر سپیډ لپاره په هارډویر برخه کې کوشش وکړئ تاسو SSD هارډ ډیسک نه استفاده وکړئ، او دویم ریم ډیر زیات وي، دا هم ډیر مهم رول لري په کمپیوټر په سرعت کې چې هارډ ډیسک SSD وي او ریم پکې هم ډیر زیات وي. ها دلته به تاسو چې وکړئ سی به انتخاب کړئ، اپټیمایز به کلیک کړئ. اپټیمایز به کلیک کړو دا کمپیوټر سپیډ سره هم ډیر ښه کیږي. څلورم سټیپ ته راځم. څلورم سټیپ کې موږ څه شی کوو، ډیسک کلین اپ ته به راشئ. دلته به کلیک وکړئ ډیسک کلین اپ، سی ډرایو به کلین اپ کړئ، بعضې فایلونه چې اضافه فایلونه دي هغه به هم کلین اپ کړئ. انتخاب وکړئ سی ډرایو، اوکې به کړئ. دلته بعضې فایلونه دي ډیسک کلین اپ، دغه به ټول سلیکټ کړئ. تاسو کمپیوټر خپل اوریجنل فایل ته انشاءالله هیڅ مشکل نه پیدا کېږي. ایکسټرا اضافه فایلونه چې جوړ شوي دي تاسو ډیلیټ کړي دي دغه دلته به ټول انتخاب کړئ چې 8.2 MB ځای ما سره نیولی. دا په دې خاطر کم دی ما سره چې ما مخکې دا عملي ډېرې اجرا کړي دي، کمپیوټر مې پاک کړی دی، خو تاسو به دلته انتخاب کړئ انشاءالله. که چېرې تاسو انتخاب کړئ زه ګورم چې تاسو به دلته ډېر زیات سټوریج نیولی وي، هغه به ټول دلته کلین اپ کړئ. راځم څلورم سټیپ ته، پنځم سټیپ ته وبخښئ. پنځم سټیپ کې موږ تاسو څه کوو، هغه پروګرامونه چې موږ تاسو انسټال کړي دي او موږ تاسو ونه استفاده نه کوو هسې بې ځایه، هغه کمپیوټر سپیډ هم ډېر سلو کوي. را به شئ دلته کنټرول پینل ته، کنټرول پینل ته به راشئ یا مستقیم راځم پروګرام اینډ فیچرز ته. دلته به راشئ هغه پروګرامونو لیست چې مثال ته بعضې پروګرامونه دلته ما سره ډېر زیات انسټال دي خو زه ونه استفاده نه کوم، هغه هسې کمپیوټر سپیډ سلو کړی وي، هغه به هم له دې ځای څخه ریموو کړئ. مثلا دلته زه راځم فایرفوکس براوزر دی، زه ونه استفاده نه کوم، ما سره نور هم شته دی، ایچ دی، اوپرا دی، نور دی. زه وایم چې دا باید ان انسټال کړم، دا به ان انسټال کړئ چې دا هم ډېر مهم رول لري کمپیوټر په سپیډ کې. شپږم سټیپ موږ سره څه دی، ټمپرري فایل. بعضې فایلونه دي چې هغه موږ تاسو موقتي ډول باندې چې کله کار کوو په کمپیوټر کې ټمپرري شکل باندې کمپیوټر کې سټور کېږي، ځای په ځای کېږي، هغه باید موږ تاسو پاک کړو. وین کی پلس آر، رن ته به راشي دلته به ولیکئ TEMP، کله چې دا ولیکلو انټر به کړئ. ما مخکې پاک کړي، ښه دلته ډېر کم دي. که چېرې تاسو خپل کمپیوټر کې عملي کار وکړئ انشاءالله تاسو به وګورئ ډېر زیات فایلونه دي. کنټرول پلس A شیفټ څه به ډیلیټ کړئ ټمپرري فایلونه. او بل راځم څوم سټیپ ته راغلم، اتم سټیپ ته. اتم سټیپ کې زه هم وین کی پلس آر ته راځم. دلته به پرسنټیج علامه ووایي TMP به ووایي، دا هم یو نوه ټمپرري فایل نه دی چې دا هم باید پاک کړئ. انټر، دغه فایلونه دا به کنټرول پلس A شیفټ څه به ډیلیټ کړئ، دا هم هغه ټمپرري فایل نه دي چې موږ ته په درد نه خوري، کمپیوټر سپیډ سلو کړی وي. نهم سټیپ کې بیا هم راځم وین کی پلس آر، رن ته به راشئ. وین کی پلس آر نه مطلب دا چې د رن شارټکټ دی، رن ته چې کله راځئ تاسو دلته پریفیچ په نوم یو فولډر دی په سی ډرایو کې جوړیږي، پریفیچ دا به دلته ولیکئ، اوکې به کړئ. او دلته چې څه فایلونه دي شیفټ کنټرول پلس A شیفټ څه به دا هم ټول ډیلیټ کړئ. پریفیچ فولډر دا به ټول ډیلیټ کړئ او دې سره به هم کمپیوټر سپیډ ډېر زیات ښه کېږي. او راځم آخري سټیپ چې دی موږ سره وین کی پلس آر ته بیرته راشئ. RECE انټریسن نه مطلب دا چې په دې نږدې وخت کې موږ کمپیوټر کې څه کارونه کړي، کوم فایلونه پروګرامونه اوپن کړي هغه ټول دلته جمع کېږي. دا هم د کمپیوټر حافظې باندې سپیډ باندې یو څه تاثیر کوي چې ریسنټ به کله ووهئ او دغه به ټول
پاک کړئ. کنټرول A شیفټ ډیلیټ زما کمپیوټر کې ډېر کم دی په دې خاطر چې ما مخکې کار کړی دی او دا ټول پروګرامونه ما مخکې ډیلیټ کړي دغه فایلونه ما ډیلیټ کړي دي. نو تاسو کوشش وکړئ دغه لس ټیپه چې ما تاسو ته وویل دا په خپل کمپیوټر کې عملي کړئ. انشاءالله زه باوري یم چې کمپیوټر به مو تر 80% سپیډ ډېر فاست او تیز وي او خپل کمپیوټر نه به خوند واخلئ. که څه هم کمپیوټر مو لیول ټیټ وي ماډل یې ټیټ وي نو انشاءالله کار به کارکر به ډېر ښه وي ډېر فاست به وي سپیډ به ډېر ښه وي. نو دوستانو دا او دې ته ورته نورو ویډیوګانو جالب ویډیوګانو په عصري ټکنالوژي برخه کې شي مثلا موبایل برخه کې شي کمپیوټر برخه کې شي او نور تفریحي پروګرامونه د شعر ادب دې لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ زنګ آیکن کېکاږئ تر څو له مختلفو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. زما نورې ویډیوګانې هم را روانې دي انشاءالله نو هغې لپاره هم درته کار مې شروع کړی دی. نو تاسو فقط یو کار وکړئ چې چینل سبسکرایب کړئ زنګ آیکن کېکاږئ او له دوستانو سره شریک کړئ تر څو نورو زموږ دوستان هم له دې ویډیوګانو څخه برخمن شي. نو انشاءالله تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. ښه وخت ښې چارې.